السلام علیکم درنو زده کوونکو، بیا هم د ساینسي علومو زده کړې پښتو چینل ته ښه راغلاست. لکه څرنګه چې تاسو د ویډیو په پیل کې ولیدل، موږ په دا ویډیو کې تاسو ته وایو چې کانکور ته څنګه چمتو شو او د کانکور لپاره څنګه خپل مهالویش جوړ کړو ترڅو په کانکور کې ښې نمرې ترلاسه کړو او د خپلې خوښې پوهنځي ته لار پیدا کړو. نو په دغه ویډیو کې موږ د کانکور چمتووالي لومړی برخه چمتو کړې ده، چې په دې کې موږ د کانکور لپاره تهدابي مضامین او کوم مضامین موږ باید د کانکور لپاره ولولو او کوم مضامین پکې شامل دي دې په اړه مو بحث کړی دی. هیله لرم چې ویډیو مو خوښه شي او تر پایه یې راسره وګورئ. که تاسو زموږ چینل ته نوي راغلي یاست نو زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او که چیرې تاسو مخکې سبسکرایب کړی وي نو ویډیو له نورو کانکوري ملګرو سره هم شامله کړئ ترڅو هغوی هم ګټه ترې واخلي. نو راځئ ویډیو پیلوو. په دې ویډیو کې شامل موضوعات چې دي هغه عبارت دي له کانکوریک مضامین، ساینسي مضامین په کانکور کې او اجتماعي مضامین په کانکور کې. کانکور کې شامل مضامین کوم دي؟ هغه مضمونونه چې د کانکور ازموینه کې شامل دي په عمومي ډول سره په دوو برخو ویشل شوي. اول ساینسي علوم، دویم اجتماعي علوم. په دې ډول سره ساینسي او اجتماعي علوم هم په څو نورو برخو ویشل شوي. الف ساینسي علوم ریاضي، فزیک، کیمیا او بهانې سره بیولوژي، دلته معنا ده لیکلې خو بیولوژي هم پکې شامله ده. او ب اجتماعي علوم چې عبارت دی له تاریخ، جغرافیه، السنه او دیني علوم. اوس راځو په دې اړه بحث کوو چې د ریاضۍ نه کومې برخې پکې راځي، د فزیک نه، کیمیا نه او تاریخ، جغرافیې، السنې او دیني علوم څخه کومې برخې په کانکور کې شامل دي. لکه څرنګه چې پوهیږو کانکور کې ساینسي مضامین چې کوم شامل دي هغه ریاضي، فزیک او کیمیا دي، خو دا مضامین بیا په نورو برخو ویشل شوي چې دا برخې په کانکور کې شامل دي، خو دا برخې کومې دي؟ اول ریاضي. ریاضی کې چې کومې برخې په کانکور کې شامل دي هغه عبارت دي له حساب، هغې وروسته الجبر نه وروسته بیا معادلات دي، معادلاتو کې لوګاریتم هم شامل دی، همدارنګه له هغې وروسته ترادفونه دي، بیا مټریکس دی، عالي ریاضیات دي، مثلثات دي، هندسه ده او پای کې احصایه او احتمالات چې منطق هم په دې برخه کې شامل دی. دا هغه برخې دي چې د کانکور په ریاضۍ کې شامل دي او تاسو باید دا په اساساتو ډول باندې او د کانکور د آمادګۍ کې دا په ښه ډول سره ولولئ ترڅو په کانکور کې ښې نمرې ترلاسه کړئ. د هغې نه وروسته فزیک دی. فزیک چې کوم د کانکور کې شامل دی هغه د نور فزیک دی، برق او مقناطیس فزیک دی، د هستې او اتم فزیک دی، د حرارت یا تودوخې فزیک دی، د ساده او عالي میخانیک فزیک دی. دا د فزیک هغه برخې دي چې په کانکور کې شامل دي او تاسې باید د فزیک کې دغه برخې ولولئ. هغې نه وروسته کیمیا ده. کیمیا چې کومه په کانکور کې شامله ده په درې ډوله ده: عضوي کیمیا ده، غیر عضوي کیمیا ده او برق کیمیا ده. چې اول باید تاسو غیر عضوي کیمیا ولولئ، هغې نه وروسته عضوي او په پای کې هم د برق کیمیا، چې دا هغه موضوعات دي چې په کانکور کې شامل دي. له هغې وروسته اجتماعي علوم باندې بحث شوی دی. اجتماعي علوم چې کوم په کانکور کې شامل دي هغه تاریخ دی، جغرافیه ده، السنه ده چې السنه کې دري او پښتو شامل دي، بیولوژي ده، بیولوژي که څه هم ساینسي علومو کې راځي خو ما دلته اجتماعي علومو کې اچولي. هغې نه وروسته هم دیني علوم دي. دیني علوم په دوه ډوله دي، یو دیني ښوونې ده او روزنه ده او تفسیر شریف دی. دا برخې په دیني علومو کې شامل دي. نو تاسو که غواړئ چې اجتماعي علوم ولولئ نو د 10م ټولګي څخه به شروع کړئ تر 12م ټولګي پورې چې درې کتابه دي چې تقریبا تاسو ته هر کتاب په منظم ډول باندې د کورسونو لخوا د یوې هفتې لپاره ویشل کیږي او تاسو باید په یوه هفته کې یو کتاب ولولئ. که تاسو چیرې په 10م ټولګي کې یاستئ نو تاسو له اوس څخه که کوښښ شروع کړئ په 12م ټولګي کې به تاسو هیڅ ډول مشکل په اجتماعي علوم کې ونه لرئ،
که چیرې تاسو 11 او 12 ټولګي کې نو تاسو هم اندېښنه مه کوئ. که چیرې تاسې خپل اجتماعي علوم په دقیق پلان سره مخته یوسئ چې موږ په راتلونکي ویډیو کې په همدې باندې بحث کوو، نو تاسو به وکولی شئ چې خپل اجتماعي علوم ته په ښه ډول باندې وده ورکړئ. ښه، د لومړۍ برخې پای همدلته دی. که چیرې ویډیو خوښ شوي نو لایک یې کړئ او خپل نظریه او یا کمنټ پرې پرېږدئ او له نورو ملګرو سره یې هم شریک کړئ. له اورېدو، کتو او د وخت ورکولو څخه مو یوه نړۍ مننه.